په امریکا کې مېشت ځینې افغانان هېواد ته د بېرته ستنیدو وېرې لري. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې د افغانستان له سقوط وروسته امریکا ته د راوړل شویو افغانانو له ډلې 21,000 کسانو یې د پناه اخیستو لپاره حکومت ته غوښتنلیکونه سپارلي وو او 3,100 کسان توانېدلي دي چې 2025 کال تر مې میاشتې خپل لنډمهاله خوندي حالات وساتي. ګارډین ورځپاڼې د هغو افغانانو ژوند انځور کړی چې له تیرو 3 کلونو راهیسې په امریکا کې ژوند کوي. د دغه ورځپاڼې د راپور له مخې له 3 کلونو راهیسې چې امریکا په افغانستان کې خپل 100 کلن پوځي حضور پای ته رسولی دی، افغانستان په داسې یو هېواد بدل شوی چې پکې د ښځو په ګډون ډیری افغانان له زده کړو او نورو سیاسي حقونو بې برخې شوي دي. په داسې حال کې چې د بایډن ادارې په متحده ایالتونو کې د لسګونو زرو افغانانو په انتقال او بیا مېشت کولو کې مرسته کړې، خو له افغانستانه د دغه هېواد د پوځ له ګډوډ وتلو 3 کاله وروسته ډیری افغانان د بیرته ستنولو ویرې لري که یوازې د لنډمهاله قانون خوندیتوب سره په ناڅرګنده حالات کې ژوند کوي. د امریکا د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې له 22,000 څخه زیات افغانان د کډوالۍ د یوې ویزې له مخې چې د پروول په نوم یادېږي امریکا ته انتقال شوي دي. په امریکا کې مېشت افغانانو ته د اوسېدو لنډمهاله اسنادونه ورکړل شوي وو چې یوازې 2 کاله د اعتبار موده یې لرله. له افغانستانه راوړل شوي کسانو ته ویل شوي وو چې باید د بیا مېشتېدنې لپاره امریکا کې د پناه غوښتنه وکړي. د ګارډین ورځپاڼې په راپور کې راغلي چې په امریکا کې د هغو کسانو د پناه غوښتنې منل کیږي چې د نژاد، مذهب او سیاسي نظریاتو پر بنسټ له ګواښونو څخه تښتېدلي وي. له بلې خوا د امریکا د کډوالۍ ځانګړې ویزې بیا یوازې هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې له امریکایي ځواکونو سره یې د ژباړونکو په توګه یا د امریکا د دولت سره یې په نورو برخو کې دنده ترسره کړې وي.